دغه پرله پسې ډزې د افغان ځواکونو او هغه وسلوالو ترمنځ کیږي چې روغتون ته دننه شوي دي. د سهشنبې په سهار شاوخوا 10 بجې درې وسلوالو د کابل دشت برچي کې پر ملي سلبستریزه روغتون ډلهیزه حمله وکړه او ګڼو کسانو ته یې مرګ ژوبله واړوله. د دې روغتون زیږنتون څانګه د بیپولو ډاکټرانو پورې تړلې وه. عیني شاهدان وایي وسلوالو چې پوځي جامې اغوستې وي لومړی د روغتون ساتونکي او وروسته ماشومان و میرمنې په نښه کړې. و کسایی که آمده بودن 2 نفرش که من خودم دیدم که بسیار نزدیک بود سر ما فایر میکرد و دریشی نظامی در جانشان بود و منظم ریش بروتشان کل بود طور فهمیده نمیشد که این انتحاری است. د پیښې قربانیان ډیری میرمنې ډاکټران او هغه کوچني ماشومان دي چې تازه پیدا او یا هم د درملنې لپاره یاد روغتون ته وړل شوي وو. این اینجا نزدیکش بودم اینم اینجا بودم که یک ترقص آمد دویده رفتم اون طرف که کراچوانو کلگی طرف میدوه گفتم چی گپ شده مگه انتحاری در آمد داخل شفاخانه. خب دی بغلک خود گرفتیم از پشت از کراچوال سعی میکنم که من 2 نفر دم دون دروازه شفاخانه افتیده همین خودت اعصابت خراب میشه. این قوشتو که دیدم قد مرمی زده اینجا مغزش کشیده بود. زنکه را دیدم در روی سرک زده بود شکمش پاره شده بود. کورنۍ چارو وزارت وایي حمله کوونکي 3 تنه وو چې د یادې حملې له امله 14 کسان وژل شوي او 15 تنه نور ټپیان دي. یک پلیس ما هم جز شهید است که 14 شهید است و 15 تن دیگه به شمول کودکان و زنان و مردان مجروح شدند. ګڼ امنیتي ځواکونه هم د پیښې ځای ته له څو شېبو وروسته رسېدلي وو او د نږدې 15 ساعتو لپاره یې په روغتون کې د ننه وسلوالو سره جګړه وکړه. وسلوالو طالبانو بیا د دشت برچي برید کې لاس لرل رد کړي دي. د کابل ښار په لویدیځ دشت برچي سیمه کې دلته یو شمېر وسلوال سهار 10 بجې یو روغتون ته ننوځي. د عیني شاهدانو په وینا چې وسلوال له هم د برید له پیل سره په ساتونکو عام خلکو میرمنو او همداراز په ماشومانو باندې ډزې کوي. ګڼ کسان یې ووژل او ګڼ نورې ټپیان کړل. فرید الله سعادت، ازادي راډیو، کابل.